خوګوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زه سردار علي ټکر د پروګرام بل ډیو سره تاسو په خدمت کې دریم. خوګوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په نن ورځ باندې مونږ تاسو سره په ولسی ادب ورسره د شاعرۍ چې کوم اصناف دي په هغې باندې او د شاعرانو ادیبانو په ژوند او د هغوی چې کوم کار دی په هغې باندې تاسو سره خبرې کوو. په ولسی ادب کې مونږ تاسو سره د ټپې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي او دغه شان د هغې په مضمون هم در سره خبره کړې ده، د هغې په جوړښت هم در سره خبره کړې ده، د هغې په جوړونکو هم در سره خبرې کړي دي. بیا هم د سره د کاکړي غاړو په جوړښت او د هغې په ویونکو د هغې په جوړونکو باندې د سره خبرې کړي، د هغې په تاریخي اهمیت هم خبرې کړي دي. دغه شان هم د سره د چاربیتې په موضوع باندې خبرې کړي دي او چاربیته چې د چاربیتې کوم قسمونه دي په هغې هم د سره خبرې کړي او د چاربیتې په جوړښت هم د سره خبرې کړي او په هغه چاربیتي شاعرانو هم د سره خبرې کړي چې هغه د هزارې وو که د صوابۍ وو که د مردانو که د نوخارو که د بنو کوهاټ یا د قبایلي علاقو یا د افغانستان کوم چې غټ نومونه په هغې تاسو سره مونږ خبرې کړي دي او بیا د هغې نه پس مونږ تاسو سره د غزل په موضوع باندې خبرې کړي دي او غزل لکه څنګه چې مونږ په دې خپلو پروګرامونو کې د دې خبرو ذکر کړی چې غزل د عربۍ نه فارسۍ ته او د فارسۍ نه پښتنو روحانیانو خصوصا مولا ارزاني ذکر زه کوم ځکه چې په باقاعده توګه باندې هغه غزل خپل کو د تصوف درنې مسلې پکې پښتون قام ته وړاندې کړې. په دې پسې بیا یو بل د ورو د روحانیانو نه پس هغه د خوشحال بابا نه شروع کېږي چې سرخیل خوشحال بابا دا دور په سلو کالو خور یو دور دی په دې کې د پښتو ادب د پښتو د ژبې دپاره ډېر لوی خدمات شوي دي، ډېر کار پکې شوی دی، مختلف دورونو نه تېره شوې ده. پای کې د نازک خیالو یوه ډېره لویه ډله راغلې ده چې پای کې حمید بابا، علي خان، محمد یوسف زاده، کاظم خان شیدا، حسین د ملک پوري، د هزارې، دغه شان په مختلف کسان په دې کې تېر شوي. په افغانستان کې د دغه سکول اف تاټ خلک تېر شوي دي، په هغې کې مختلف کسان دي، د هغې تفصیل کې زه تلل نه غواړم. او دغه شان بیا د څه وخت نه موږ تاسو سره د غني خان د ژوند او د هغې په فن باندې خبرې کوو. نن چې د تاسو کوم نظم وسورې د دې نظم عنوان جناب شیخ او په دې نظم باندې من تاسو سره موږ د غني خان خبرې کوو. موږ سره زموږ درې واړه میلمانه محمد رفیق قاصي صاحب، زید ګل خټک صاحب او ډاکټر احمد موموم صاحب درې واړه موږ سره موجود دي. د ټولو نه اول ورځو موږ محمد رفیق قاصي صاحب له د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره د دې نظم د غني خان د دې نظم جناب شیخ په حواله باندې څه نظر شریکوي. اسیس صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیر راغلی وو. وعلیکم سلام. اسیس صاحب تاسو خو دا نظم واورېده، د زړه مې ډک دی د خپل ځانه پکې ځای نشته د یار، په دې زړه دې ډک دی د خپل ځانه پکې ځای نشته د یار، دا نظم تاسو واورېده جناب شیخ په نوم باندې د غني خان مشهور نظم دی، څه نظر به لرئ؟ د جناب شیخ زړه د بل څه نه ډک دی خو تا دومره په مزیدار انداز کې وي چې زموږ زړه دې د بل څه نه ډک خبرې پکې سړی ډېره مزیداره خبره ده، ډېر مزیدار انداز ویلی شو. دا غني خان نظم د جناب شیخ د غني خان تقریبا دا هم چې دی نو یو عادت دی په هر کلام کې هغه چې دی نو طنز خامخا کوي. نو دې کې د شیخ ته جناب شیخ چې وایي نو دا د طنز کوي. نور اصل کې شیخ چې دی نو د مراد مجموعي ټول شیخان نه دي، ځکه چې شیخ چې دی نو زموږ سره خو لوی لوی هستی موجود دي. شیخ خو پیر ته وایي، مرشد ته وایي، د لکه حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه شو، حضرت شیخ شهاب الدین سهروردی رحمت الله علیه شو، او په تیره حضرت شیخ اکبر ابن عربی رحمت الله علیه شو، دغه څه چې دی نو حضرت شیخ فرید الدین عطار صاحب چې دا خو زموږ سره ډېر لوی لوی هستی دي. بالکل. خو اصل کې خان چې دی نو هغه د هغه شیخ خبره کوي چې په دې لومبني شعر کې هغه د هغه ال ویلی دی چې دا برای نام شیخ دی. دی وایي که نه وایي زړه دې ډک دی د خپل ځانه پکې ځای نشته د یار، داسې ډک یې د نیکو نه لکه ډک د مړو خار.
نو دې کې خو یو خبره د فن په حواله به وکړم. مغموم صاحب دی موجود دی دا ما مخه ته زبیر حسرت صاحب چې کوم کلیات ترتیب کړي دا پروت دی. نو د لیک داسې شوی دی چې دی خو سړی د نظم بحر وزن کیسې ته ګوري نو دا دوه کیرخه یو مصره ده. نو اصل کې ټکر صاحب دا د یو شعر دی یو مصره دا شو ازله د ډک د خپل ځان او پکې ځای نشته د یار او دغه شعر یې د مطلع دویمه مصره دا شو چې داسې ډک د نیکونه لکه ډک د مړو خار. نو دغه په حواله چې دې ته مونږ وګورو په دې نظم باندې د تصوف نه بغیر بل خبره کېدی نشي ځکه چې د عنوان چې دی نو هغه سړی دی چې هغه درست صوفي نه دی. نو تنزیه خو ته جناب شیخ وای خدا دې اصل کې د تصوف یو مضبوطه خبره هم ده چې دغه نه به صوفي ځان ساتي چې هغه ته عجب وای تکبر ورته وای دا فارسیان ورته خوښتن آرایم وای خودبینی ورته خود پسندی ورته وای او خودبینی ورته ام وای او پښتو کې ورته ځان ته غاویر وای. بالکل ځان ته غاویر دا ورته په پښتو کې وای. نو د اصل کې اوس دا نظم چې ما یو نظر وکړ وختي نو ما ته چې دینو د عجب او د تکبر په حواله باندې د صوفیای کرامو باسونه چې رایا چې زه تراله نو بالکل دا به شعر چې ټکر صاحب دا خان چې دینو دغه ویلې دي بس دا ټول نظم متن دی ته وای دا لومبني شعر چې دی د متن دی او باقي چې څومره نظم دی د خان هغه بیا د متن شرح ده د دې متن شرح د ټوله او بیا خان داسې کارم پکې کړی دی چې یو خو دې عجب خی د دې عجب په حواله چې لږه خبره وشي او وضاحت وشي نو بیا به د نظم تشریح ډیره مزیدار کیږي ټکر صاحب ډیر خوندو ګوره دا عجب چې دی دا خو دومره یو ستغه د تکبر بلکې کفر ته د تلو لار ده. عجب دومره خطرناک شی دی او د الله تعالی طرف ته تلل چې دی حقيقي یار طرف ته تلل چې دی هغه ډیر زیات په نزاکتونو دی په بنده کې دننه چې دینو یو جذبه یو ولولا یو بصره وی او په نزاکتونو باندې دی هغه مزل کوي هغه کې عجب او تکبرونه دا خبره خو نه ځایږي دا دغه کې دا د دغه تلو دا مزل چې دی دا دغه د علامه اقبال صاحب ډیر مزدار خبره کړې ده په دې کې هغه وای یو مثالی خبره ده وای چې دغه لارې مزل داسې دی چې ته د ګلستان او د گلشن انګړ ته ورځې صحن ته نو ګوري قدم په احتیاط دې داسې ورځي لکه ګلستان ته چې سحر ورځي واه ډیر سحر ورځي په داسې طریقه به ګلستان ته ورځي اسې نه چې د شبنم هغه دانې چې د استاد خپل دلاندې شي دومره نازک اوي کنه مانند سحر صحن گلستان میں قدم رکھ آئے ته پا گوهر شبنم تو نه ټوټه واه ډیر ښه چې بګدي ګلستان ته په دې طریقه ورځي او بیا چې دینو ګور د سحر کیفیت د اسمان سرم دی او د دې گلشن سرم دی نو دغه صوفي عجب والا ته سبق ورکي چې ورتک دی په دې طریقه دی خو ہے کوه بیابان سے ہم آغوش ولیکن ہاتھوں سے تیرے دامن افلاک نہ چھوٹے. واہ 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 ډیر ښه ته په دنیا باندې خورېګا په دې شبنم سره به په دغه نزاکتونو د ګلستان انګړ ته ورتللی خو یاد ساته ګورې د افلاک د حقيقي افلاکو لمن دي چې د لاس نه خلاص نشي هغه خو دغه لارخي اوس ان د عجب نه صوفي وباسي دی عجب په حواله یو خبره ماته را یاد شول ټکر صاحب دې نظم او تحت په بندر ډیر ورکوزي دي شي بیا
خان د نظم کې ټول تصوف کار کړی ډېر عجیب کړی دی او دا خبره چې د حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه دا چې هغه ډېر لوی فقيه هم دی او ډېر لوی صوفي هم دی او د دې شیزونو په حقیقتونو ډېر پوهه دی. هغه یو خبره کوي وای چې د آدم علیه السلام نه په جنت کې کوم هیرا او نسیان شوی وو نو هغه د یو خواهش په بنیاد باندې وو نو د دیو جنا د آدم علیه السلام کیفیت چې نو هغه یرجا غفرانها ده یعنی د هغه نه امید بالکل د مغفرت کې دی شي او کما چې د ابلیس خبره ده نو هغه خو ډیر خطرناک دغه هغه عجب کړو ابلیس شیطان هغه تکبر کړو هغه خودبینی کړو هغه ته چې الله تعالی وی وایز قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس چې الله تعالی ملائکو ته سجده وکړو کو شیطان ته موکو نو ابا واستكبر شیطان چې دینو منشو منه وروړه او هغه تکبر او عجب وکړو اوس دغه بیاسي ګوره خان وی کنه چې زړه دې ډک دې د خپل ځان او پکې ځای نشته د یار د شیطان خبره ته وګوره هغه سوي انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين زه د ور نه پیدا یم دې ز خپل ځان نه ډکته او آدم علی السلام چې دینو هغه د خټینه جوړ دی نو زه د هغه نه خیمه نو د دې عجب والا صوفي دغه کیفیت وی او د آدم علی السلام خبره چې وا هغه ته الله تعالی وی چې ولا تقربا هذه الشجره دغه دی او خواهش په بنیاد باندې داهره شوی وا نو کوی ته دغه ته ورنږدې شوی نو دا ته زیاتې بستانه وشي بیا بالکل د هغه یرجا دا شو چې آدم علی السلام متوجی شو ربنا ظلمنا انفسنا دعا وی او واپس هغه خبره د کیفیت شو هغه خلیفہ دی ماغه سي او شیطان چې دی د هغه کار چې دی نو هغه په عجب باندې او په تکبر باندې دی نو د دې وجنه هغه بالکل د کفر بنیاد دی د هغه د واپسې لار د سره نشته نو دا اوس دی خو چې دینو خان یو طرف ته د عجب دغه ټول د شعر کې چې دینو متن وې د متن دی او باقی ټول نظم دی چې دینو د هغه دغه کوي او دی خو د عجب په حواله چې ګوره اول یو حل یې دا هم دی چې دا یو مضبوطه خبره ده حدیث نروته خبره چې ما هلك امرؤ عرف قدره آغا سړی بچره ام نه هلاکیږي آغا سړی بچره ام نه نقصان کیږي چې د خپل حقیقت پیژني او په آغا حقیقت دی ولاړی چې آغا خپل حقیقت شناخ ورسره نو اوس د عجب شیخ چې دی نو د سره شناخ دغه سیز نشته د خپل شناخت نه دی کړي نو خان ګوره څه چل کوي هغه چې دینو بل طرف ته ورته خان د عجب متن وی بیا چې دینو په هغه کې د هغه بل حل وی چې ګوره تخپل خوي او د بل بد دا د مزه درکې ځان ویني او د یار د لیدو خوړو تا کې گنجائش نشته د ځان ستاینه کې دومره پروتي چې یار تاړو د سره اوسګار نه دغه سه د یار د نور نظر تخپل نفسانیت نورانی دی نستا هغه طرف ته څه گنجائش ته خو په عجب کې دومره چې ډیر زیات ورغلي دا عجب ولا سړی چې د خبرې ډیر زیات خوږي یو څو خبرې د کړي په دې عجب باندې مولانا روم شپ ډیر عجیب کار کړی هغه یو شعر په دې ویل عجب تکبر باندې وی چند حرف تم تراق و کاروبار چند حرف تم تراق و کاروبار خود ببی و شرمدار ډیر ښه وی تا په تم تراق باندې یو څو خبرې زده کړې دي او هغه چې دینو خلکو ته خوږې ډیر په تم تراق سره او په تیزه سره وي او دغه باندې خپل کاروبار چلے دغه ستا کاروبار دی وی ترې د خپل کاروبار ته وګوره د تماشا وکا او نو شرم وکړه له شرم په کار د عجب خاوند تکبر خاوند دا د عجب ولا لطیفه به ذهن تراله دا وی یو سړی وکړه چې دینو
خپل خزه ته سره پټ چې دینو د یو بل سره د خزه د خاون چې دینو سره نفرتونه غونتامو خو د په دې خزه ته رانی ویرانی نو هغه ته یو ورځ وی ته سړی ماته رانی ولې وې هغه ورته اصل کې نوکرانی لګوټیو بد دی وخت په لګي نو ته رانی پلندو نو او د خزه بده ته جان وې نو هغه ته ایمان خبره وی ولې وی جان ور باندې وخت لګي نو ته جان پلندو وایم ډیر خصيصه دا نو دا ټکر سه د عجب ولا شي کنه د خبرې شابه باندې نور څه چلی او په ښکارا باندې د صوفي توپ ښکارا کوي او شیخ ښکارا کوي نو اصل کې دا شیخ چې دی نو د مولا ام نه دی چې دی نو هغه سړی دی چې د خو خلکو لباس اغوستي او خد تکبر وی خان یو ځای کې خبره کړم ده کنه دا مجنون او دا ملنګ او ستا قبا د شنورې خمو او د دوی شلیدل لنګ نو دغه ستا د ریخمو لباس چې دی نو دا هم د عجب او د تکبر دی او دغه خلک چې ستا په مقابله کې کم دي چې هغه د حقیقت زیله ځان یې پیژندلی دی او په هغې روان وي نو یاره دې کې د ټکر سره دغه زما خیال د دې نظم نچوړ بچ دی نو زمونږ د ښاغلي سایل صاحب کړي هغه یو شعر ډېر مزدار ولي ماته په دې رایاد شي هغه وی ته د خپل ځان د غم مرې او زه د جانان د غمه زاهده ستا ثواب زما ګناه ته چرته رسی بالکل نو دا اوس هغه د عجب دا خبره کړې دا ګوره دې ټول نظم نچوړ دی نو دی خو دی په عجب کې دغه روان دی او هغه چې دینو خان یې مزمتم کوي او ور سره بیا په نیم نظم کې چې دی نو دی د هغه سړي مقابله کوي چې دا تا ته د تکبر شیخه د عجب ولا تا ته چې دا کوم سړی په نظر کې سپک راځي اسم ناراضي دا سړی چې دا اصل کې ستا لار خود دی چې دا کومه ټکر خوري نو ته په دې پوښه چې د قلار د ته چې کوم طرف ته ځي اصل کې په دې روان دي ستانه خطا ده دغه لار چې دا د دنس دغه دې په ټکر خوري دې په کې غورځيږي او پروزي مطلب د خبرې داري چې د حقیقت کوم ملنګ وي او د حقیقت د یار زید د پزله کې شته دی نو هغه چې دینو په دغه لار روان دی هغه لپاره پوزیشن نه دی جوړ کړي او ته چې دینو پوزیشن خرڅي او ته په عجب کې چې دینو پروتي تاکي دنه هغه شی نشته دا علامه صاحب یو خبره کړم دا چې تا کلا هغه دنه شی نشته هغه ولولا او جذبتا کې نشته نو یې ذکر نیمه شبیه مراقبه یې سرور तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं علامہ صاحب دا خبره کړې ده یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اصل مزل خو دغه دی او خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں نو چې تاسو ستاز لچ دی نو هغه د عجب نه ډکته د تکبر نه ډکته او د خوا چې دی نو هغه کې هغه درد اړو د سره یو زرام نشته دی نو خامخات چې دی نو د هغه شیخ نه کوم چې اصل شیخ ته هغه خو لوی خلکی ته چې دی نو ریاکار ام یې د ریا خبره پکې کړې دي دا ټول بل بل ته په ګوته یاد کړې دي چې دا ټول پتا کې دي او ته چې دی نو په دغه رواني او پوزیشن چې دی نو داسې درس ورکه وجود ستا چې دی نو هغه دنه بالکل سنشتا وجود کیا ہے فقط جوہر خودی کی نمود بالکل کر اپنی فکر کی جوہر ہے بے نمود تیرا ډیر ښه وای چې دغه وجود څه شی دی وجود ام دغه دی چې هغه جوهر د خدای چې دی چې انای اصغر د انای اکبر لبا زی هغه د هغه نمود دی او نو خو په ځان فکر وکړه پتا کې د سره هغه جوهر شته دی نه
بالکل او نه ته چې دینو ځان ته څوک نمونه کوي چې ګنې د یو طرف ته ګوره د دوه آینې پکار دي. یو آینه خدا ده چې مؤمن چې دینو دا د مؤمن د پر آینه ده، یو د بل نه عبرت اغستلو په دې مزل کې پتا کې عجب دی، بل سړی خوستا په نظر کې د سره سړی نه دی. بالکل ته خو د عجب خاوند دی، ته خو هغه شیخ بالکل بل شانې بالکل بل آینه صاحب زما په خیال چې پر د باقی خبرې چې دي نو دا خو ډیر باس په دې باندې خو ډیر خبرې کیږي، نو دا به که تاسو خوښ نو مونږه پر راتلونکي پروګرام کې به دا مونږه دغه شان جاری وساتو او وربشو خپل بل ململ خو دا غیر مخکې چې ململ ورزونو اخلي ورکوټه غونته دمه او د دمینه چې څنګه واپس راشو نو بیا ورزو خپل بل ململ. دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. غواړئ موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 04 او 03. خو ګوریدونکو یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هرکلی وو. تاسو زمونږه د درون خوږ محمد رفیق اسی صاحب ډېر مزیدار خبرې د غنی خان په مشهور نظم جناب شیخ باندې ورته خصوصا په اوجب باندې. نو ماته د اسی صاحب خبر را یاد شو د پروګرام نه راخاتونه مخکې ماته وی چیرې خو خدای نه چې یو غنټه غونډه ماته پرې دی زموږ په دې باندې کار نه کیږي دومره خبرې دی دونه با ذکر د ما وې چې اسی صاحب راتلونکي پروګرام ته پکې سپریدو دوی چې دا ماته غونډه پرې دی چې غونډه کوم. خو بیا هم ډیره مننه اسی صاحب ډیر په پورې ډیر مزیدار اغاز ورزو زید ګل خټک صاحب له دغې نه لږ نظر اخلو چې غیر سره نه د دې نظم په حواله باندې څه نظر شریکي. خټک صاحب تاسو پروګرام کې په خیر لې وو ډیره مهرباني ډیره مننه. خټک صاحب بسم الله نظم تاسو اورید او څه نظر برا سره شریکوي؟ الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم. یو خو دې خبره پیشگی معذرت کوم چې زه په سفر باندې يم په روډ باندې روان يم کېدل شي بعض اوقات ما आवाज لګ شکستا شي یا بریک شي نو هغه د نه پیشگی ټولو نه تاسو نه ارویدونکو نه مفي غواړم. مهرباني وکړئ. جناب شیخ ډیر زورور نظم دی اور څنګه چې جناب رفیق اسیس خپل گفتگو کې او فرمایل چې په د نظم چې خبره کیږي نو هغه خبره بو اصولی طور باندې په تصوف باندې خو بیا هم کا ادبی پیرای کې غنی خان علیه الرحمه دغه نظم باندې مونږ گفتگو کوو نو دا نظم موضوعاتی اعتبار سره پنه حصو کې تقسیم کېدل شي. زما دانش دا دی چې موضوعاتی اعتبار سره د دا نه حصي جوړیږي. خود پسندی بیا د خودبینی او عجب چې کوم نقصان دی اثرات دی په شخصیت باندې او په معاشري باندې بیا نور حق نه بیگان کی بیا د ریا جھوٹا اور دروغجن خمار اور پنچم د خلق خدا پر ددری اور د غوی عیوب جستجو کول اور شپږم چې دی دا د نفس رونت اور خلق خدا ته د حقارت په نظر کتل اور اوم چې دی هغه کې جناب غنی خان علیه الرحمه مساوات انسانی تکریم خلق اور اتباع حق حوالے سره هم پکې اشارات را کړی دي اور اخیری چې هغه کې د خود ستای باندې د خپل نسبه ستاینه باندې گرفت هم کړی دی اور په اخیری کې دا خبره فرمایلی دی چې آدم ابن آدم هر حال کې لایق تکریم دی ولی چې دا د الله تصویر دی څنګه چې حدیث پاک کې راځي محبوب کبریا صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی خلق الله آدم على صورته چې الله تبارک وتعالى
آدم علیه السلام په خپل حسن، په خپل ښایست او په خپل صورت باندې پیدا کړی دی. وخلق الله آدم علی خلقه، اور آدم علیه السلام الله تبارک وتعالی په خپل خلق باندې پیدا کړی دی. په دغه نظم کې غنی خان علیه الرحمه نظام تزکیه اور احسان چې دی هغه په متصالی انداز کې واضح کړی دی. اور جناب شیخ اس مخاطب کړی دی اور غرور نفس باندې ډیره سخته محاکمه کړی دی. د نیکۍ په پندار کې چې مبتلا شي یو کس، هغه راه حق نه څنګه مسکن شي اور بظاهر خو هغه ته دا ښکاري چې زه د تقوا په لارې باندې روان یم، لیکن هغه راه حق نه مجتنب شي. نو دغه ځای کې هغه د عالم ناسود په ظلمات کې اور تیارو کې ورک شي اور هغه اصل فلاح نه هغه محروم شي چې کومه فلاح او تصوف کې او تزکیه کې اور احسان او تقوا کې مقصود دی. نو دغه ځای کې مونږ ته په دغه نظم کې هغه چې کوم خود ساخته د تقوا او نیکۍ نظام دی په هغه باندې ډېر سخت تنقید او گرفت هم مونږ ته په دغه نظم کې محسوس کیږي چې یو ډېر ذی فهم اور سیرت آفرین مدبر په دغه چیز باندې انتباه کړی دی. فقیه ابو اللیث سمرقندی رحمت الله علیه خپل کتاب تنبیه الغافلین کې اور امام ابو حامد غزالی علیه الرحمه خپل کتاب مشکات الانوار کې د چکم اولین د صوفیاء فتاوا اور سالکین راہ طریقت آغا اول جماعت چکم تمونگ اصحاب صوفا وایو پدا کې درې دیش برگان چې دي هغوی خلق روایت کړی دي. یعنی دغه دوه کتابونو کې فقیه ابو اللیث سمرقندی رحمت الله علیه تنبیه الغافلین کې اور امام ابو حامد الغزالی علیہ الرحمہ مشکات الانوار کے صحابہ اکرام اور تابعین روایات سرا اصحاب صفہ کے دیش چکم زبرگانو دیاغوی سیرت اور کریکٹر روایت کرے دی. نو کا آغا تمونگ اگرو دا دغا نظم چکما بطون شرع دے آغا کے آغا ریفرنس دیر زیاد مفید دے اور آغا نا دا هم مونگ باندے خبر با اشکار شی چی غنی خان دا اللہ تبارک و تعالی جل شانو سمرت تطیب فکری سمرت طہارت فکری ورکڑیو دی غنی خان دغا نظم کی چکم دی اغت طہارت فکری مونگ تخکار کی گی دغه ریفرنس هغه هم ډېر واضح شي. که تاسو اجازت وي زه دغو دواړو کتابونو نه تنبیه الغافلین اور مشکات الانوار نه ډېر مختصر شانته دغه اقتباس اور ایکسټریکټ اخلم. مهرباني وکړئ. فرمایي یعنی اصحاب صفه باره کې دا ریمارکس دي چې هغه چې کوم نفوس زکیه وو هغه د نیکۍ غرور نه قطعا آزاد وو اور هر وخت کې به هغه د ندامت په عجز کې سرشار وو. هغوی به خپل ځان خطاګار ګڼلو اور هر وخت کې به خپل اصلاح کې مصروف وو. هغوی به د لور خلقو خطاګانو نه اور غیوب نه چشم پوشی کولا اور هغوی باره کې به ښه ګمان ساتلو. هر وخت به هغوی د الهي جستجو کولا اور نور ذات متلاشی اور نور ذات مشتاق وو. ریا اعمال نه به ډیر زیات ځان بچ کولو اور
انداز کې بوي دا عمل خزانه د ریا سارق نه یعنی د ریا غل نه محفوظ ساتله خلق خدا عیوب ناغا بالکل نابینو اور د خپل عیوب بینینداو ضرور خلق تعظیم اور ادب به کولو اور د خپل نفس رونق نه ډیر بیخي لريو د خلق تکریم به کولو اور ملازمت حق کې وو هر وخت را مشغولو یو پیری هم اغوی نه چا داسې اظهار نه دی اړېدلې چې هغه په خود سړای باندې معمول کېدل شي حالانکه دی اغوی 27 نه قرآن پاک مامور دی اور محبوب کبریا صلی الله علیه و آله وسلم زبان حق ترجمان باندې دی اغوی محامد فضائل اور شمائل اور تعریف بیان شوی دی دی اغوی شرافت تقی عالم داو چې مدینه منوره کې چې کوم يهود او نصارا پاتې کېدل اغوی سره به هم حسن سلوک کولو په دې توګه چې بهر صورت هغه ابن آدم خودی د آدم علیه السلام ذریت اور اولاد خودی ولی چې قرآن عظیم الله تبارک وتعالى جل شانه فرمایي ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر مون بني آدم ته بحیثیت مجموعی تکریم ورکړي دي نو امام غزالی علیه الرحمه اور فقیه ابو اللیث سمرقندی علیه الرحمه دغه استدراک نا زما مطلوب و مقصود دا خبره وا چې دا شیخ طریقت چې کوم نصاب په دغه کتابونو کې اصحاب صفه حواله سره بیان شوی دی هغه شیخ مطلوب دی لیکن دغه ولی چې هغه شیخ د منشأ الهی ترجمان دی که مخلوق نه محجوب دی الله ته محبوب دی لیکن جناب غنی خان چې کوم شیخ ذکر کوي دا مطعون دی دا ریا شعار دی دا په اوجب کې ګر دی دا د خپل ځان هم دښمن دی اور لور د پر بالای جان دی اور الله تبارک وتعالى په نظر کې مقهور دی حکیم الامه حضرت علامه اقبال علیه الرحمه یو ډیره مزیدار خبره فرمایلی دی فرمایي چې شیخ ما از برهمن کافر تاست شیخ ما از برهمن کافر است که اوراس سمانات اندر سر است یعنی چې د زما شیخ نه هم زیات کافر دی ولی چې هغه په سر کې دنه سمانات دی اوه ډیر ښه شیخ ما از برهمن کافر ترست که او را سمانات اندر سر است د زما شیخ و برهمن نه زیات کفر دی ولی چې هغه په سر کې دنه بتخانه د سمنات دی ډیر ښه اور لږ نظم طرف ته تاسو اجازه سره راشو مهرباني زه د ډک د خپل ځانه پکې ځای نشته د یار دغه ځای نه دغه نظم طلوع کوي او د اولین شعر چې سرنامه دی او کیپشن دی څومره فورسفل دی او څومره زوردار دی زه د ډک د خپل ځانه پکې ځای نشته د یار واه د تا په زړه کې د یار ځای نشته دی ولی چې دا ټول انانیت نه ډک دی دا د یار په تخت باندې نفس غرور کې نه ولې دی دا قلب د عرش قلب چې کوم دی دا تا د خواهشات استبل جوړ کړی دی حدیث قدسی کې محبوب کبریا صلی الله علیه وسلم الله تبارک وتعالى جل شانه نقل کوي لم يسعني سماي ولا ارضي ولكن يسعني في قلبي مؤمن چې ز په اسمانونو کې اور پزمکی کې نه ځایګم لیکن زه د خپل محب بنده د مؤمن یا مؤمنه پزړه کې ځایګم بالکل نو دغه ځای کې دغه نه اهل ابا اور اهل خر کا مراد دي
جل شانه په هغه زړه کې اوسېږي چې کوم زړه الله دې پر خاص وي چې هغه کې دا نفس علیه شونه نه وي، نفس اماره آفات نه وي. بابا علیه الرحمه، بابا عبدالرحمن علیه الرحمه ما تر آیات شو چې د هسې لوی ملما ته کور ته بیایې، چې د هسې لوی ملما ته کور ته بیایې، اول غول پکیزا کړلې خاشاکا. واه ډېر ښه چې د هسې لوی ملما ته کور ته بیایې، اول غول پکیزا کړلې خاشاکا. په دوحې کې به ورنشي تر توحیدا، په دوحې کې به ورنشي تر توحیدا، سو ضمیر د خلی نشي لی اشراکا. ډېر ښه ډېر ښه. په دوحې کې داسې نشي کېدلی چې تا زړه کې د تا نفس اور تا نیکیو اور تا خود ستائی اور تا ریا اور د تا وجب غرور هم وي، اور بیا هغه نه باوجود تا ته د الله رضا اور الله قرب ملاو شي، ناممکن دی. دا دوی دی، دا شرک خفي دی. په دوحې کې به ورنشي تر توحیدا، سو ضمیر د خلی نشي لی اشراکا. اور بیا وایي چې دا هما وړه حجاب دی چې لیدل شي. صحیح به ډېر زورور شعر دی، لږ ورته غوږ شئ. دا هما وړه حجاب دی چې لیدل شي، نور د حسن بالا تر دل ادراکا. ډېر ښه ډېر ښه خټک صاحب. دا هما وړه حجاب دی چې لیدل شي، نور د حسن بالا تر دل ادراکا. ډېر ښه ډېر ښه. او خټک صاحب هم په دې ځای به ودرو او که خیر راتلونکي پروګرام کې ځکه چې د دې د پاسه به بل څه وخیږي، دا کم شعر چې تاسو د رحمان بابا ووې ډېر د کمال. او راتلونکي پروګرام کې به که خیر په دې باندې باس مخکې بوځو خو اخلو ورکوټ غونته دغه ځای ما ته یاد کړئ. بالکل به درته یاد کړم. او خو ګورېدونکو اخلو ورکوټ غونته دمه او د دمې نه چې څنګه واپس راشو خپل بل دروند خوږ مېلمه ډاکټر یارمد مغموم صاحب له ورځو او د هغې نه لږ نظر اخلو. ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره زر وخېږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي. دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی. یو بل شعر کې وایي او پښتونه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا به پتا کې ویجړې یا به کینسر وخېږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي. ځان تکړه کوي هسې نه د عوض خان خوب رښتیا شي. پښتو وایي، پښتو لیکئ، پښتو لولئ. خو ګورېدونکو یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هرکلی وی، تاسو زموږ د دوه مېلمنو د محمد رفیق قاسي صاحب د ګل خټک صاحب ډېرې په زړه پورې خبرې د غني خان په مشهور نظم جناب شیخ باندې واورېدې. ورځو خپل بل مېلمه دروند خوږ ډاکټر یارمد مغموم صاحب له او د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې سره د دې نظم په حواله باندې څه نظر شریکوي. ډاکټر صاحب تاسو ته پروګرام کې په خیرالی وی. خیر اوسې ټکر صاحب، ډېره مهرباني، خوشحاله اوسې. ډاکټر صاحب څه نظر به را سره نن شریکوي د غني خان د دې نظم په حواله باندې؟ ټکر صاحب کوم چې ضروري خبرې وي د دې نظم د ابتدا په باره کې هغه خو زموږ د دواړو مشرانو عالمانو هغه وکړي، خو زما دا خیال دی چې دا شیخ چې کوم دی دا یو علامت دی. بالکل دا د غني خان په شاعرۍ کې چې کوم دی دا علامت دی، دا علامت د خوشحال بابا په شاعرۍ کې هم شته دی. خوشحال بابا لکه دا شیخ چې کوم دی کنه نو دا ضروري نه ده چې دا شیخ وي. دا شیخ په عام خلکو کې کېدی شي. عام چې زمونږ کوم خلک دي، عوام چې کوم دي چې نه ګیره وي نه سوي کنه، نو هغه هم په هغه کې دغه د شیخ چې کوم علامتونه دي په هغه کې موجود کېدی شي. کم عادتونه چې کوم دي، کم منافقت او کم ریا او کم په خپل نیکیو باندې ځان غوره ګڼل او تکبر کول، دا یعنی دا ضروري نه ده چې دا هغه شیخ وي چې د دې ګیره وي او لوی جامې دي وي، کمیس دي وي او تسبیح دې په لاس کې وي. نه، دا چې کوم دی دا ارسو کېدی شي. او د په مقابله کې چې کوم لکه دا شیخ چې کوم دا به علم وي، د علم نه وي،
دا که په هر حالت کې وي که په هر لباس کې وي خو د علم نه وي ځکه خدای غرور کوي. بالکل علم چې کوم دی چې د چا سره علم وي خو مسکین شي دا کار نه کوي خو فقیر شي. دا چې کوم دی واو دا چې کوم دی د باستا تش نمایش کوي نه د علم وي نه کس لګ ډېر علم کړي وي نه پاغه باندې عمل وي او نه زړه د ګناهونو نه پاک وي بس د تش چې کوم دی ظاهري لباس کوي ظاهري نمایش کوي دا خپل ځان چې کوم دی خلکو ته ډېر لوی حساب وي او دا نور خلک چې کوم دی دا د ځان نه کم غني. نو دا د یو خدا خبره ده چې دا خو دغه ولنې خبره چې کوم دا هغه سوچ د ویری دغه چې کوم دی دغه عادت چې کوم دی نه دا د بې علمه یو نه خدا. بالکل عالم سره چې وي علم چې کوي نو په عالم علم چې کوم دی آپ عالم کې فقيري پیدا کوي. بالکل او بې علمي چې کوم دا هغه غرور پیدا کوي. بالکل نو دا هغه شیخ ته چې کوم خوشحال بابا ویلو چې شیخ ته مونږ روزه کړی زبرډک کې پیاله اخلم هر سره پیدا د خپل کار لره کړه. بالکل نو د اصل کې د په مقابله کې چې کوم سره غنی خان پیش کړي وي هغه چې کوم د هغه عظمت بیانول پکار دی هغه رین د کلندر دی. بالکل کلندر دی. هغه کلندر دی یعنی د شیخ پجامه یعنی د شیخ دغه جامه د بیانولو پترس کې د هغه د رند او د هغه کلندر عظمت بیانول غواړي. بالکل تنس کوي په شیخ باندې خو مطلب دی د هغه د غنی خان په زړه کې چې د کلندر کومه درجه ده او کم کلندر چې د په زړه کې دی نو د هغه لوی چې کوم دی هغه خلکو ته خیال غواړي نو دغه په مقابله کې د شیخ دغه چې کوم عملونه دي دا ښکار کوي او د پترس کې چې کوم دی هغه د رند چې کوم عمل دی هغه ته عظمت بخي. بالکل نو اصل کې دا چې شروع شوی دا زړه د ډک دی د خپل ځان ګوره یو طرف ته ځان دی او بل طرف ته یار دی. اوس دا ځان چې کوم دی کنه په دغه ځان کې دا ټول چې څومره خرابې دي دا ټول د غزان په لفظ کې موجود دي. بالکل ګوره دا ځان ځاني دا ځان ځاني چې ته مونږ وایو. بالکل نو دا ځان ځاني مطلب دا دی چې بل چاته اهمیت نه ورکول صرف خپل لالچ او خپل ځان ته ګټه راوړل. بالکل دا ته مونږ ځان ځاني وایو کنه دا زموږ معاشره دا زموږ معاشره چې تباکیږي او تباش ولا د دې د نو دا ځکه تباکیږي چې ځان ځاني ده کنه. بالکل نو زموږ ټول چې څومره زموږ کلاسیکي شاعران دي ټکر صاحب دی ټولو ترامزا سے پورې دی ټولو دغه ځان ځاني چې کوم دی کنه دغه د ځان ځانې مخالفت کړي دي او د دې ډېر زیات بد بیان کړي دي ځکه چې ټول چې څومره خرابې پیدا کیږي په معاشره کې دا دغه ځان ځانې نه پیدا کیږي یعنی ځان ته ځان ویل ځان ته ځان ویل او بل چاته چې کوم دی نو هغه ته هغه عزت نه ورکول کم چې ځان ته ورکړي کیږي. نو دغه چې کوم دی دغه نه دا ټول مسلې را پیدا شوي دا ټول برایي او دا ټول بدې او دا ټول دغه ځان ځانې نه را پیدا شوي دي. نو لکه مطلب دی چې یو طرف ته یار دی نو یار څوک دی یار محبوب دی یار خدای دی یار بس یار دی هغه که په مجاز کې دی او که په حقیقت کې دی خو یار دی نو یو طرف ته یار دی او بل طرف ته ځان دی. نو چې کم شیخ ته هغه ځان ته اهمیت ورکوي خو یار پرې وي او چې کم رند دی نو هغه یار اخلي او ځان چې کوم دی ځان بایلي کړه. نو دغه د ځان او د یار دغه مقابله چې کوم دی په ټول نظم کې شوی دا او د شیخ هغه ناول کردار چې کوم دی هغه بیان کړی دی چې زړه دې ډک دی خپل ځان یعنی مطلب دی چې پتا کې غرور دی دا زموږ د زید ګل خټک صاحب او واسی صاحب هغه ټول پس منظر بیان کو دا د غالب هغه مشهور شعر دی کنه تر دامنی په شیخ ہماری نہ جائیو. بالکل دامن نہ چھوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. بالکل دا مغه شه ده بالکل دا مغه شه ده بالکل دا مغه شه ده. نو د خپل عبادت باندې په خپل نیمګړی عبادت باندې او په خپل دغه نمایشي او دغه د ریا نه ډک عبادت باندې د مغرور ده. اوس دا پته نه لګي چې ته په ځل کې پته شته کنه چې زه غلط کوم دا به ته پته وي د شیخ ته چې د کزدن داسې کوي کو نه د تزره داسې وي چې داسې کوه کنه
کزړه ورته وی چې داسې کوله بیا خو لکه نور خراب شي شو کنه چې ته پته نشته چې را اصلي د زړه کم مقام دی د کلندرې کم مقام دی د فقیرې کم مقام دی کنه او کله د په ځکه پوي وي چې زه غلط کار کوم خو د خلکو لپاره په خلکو کې خپل ځان لکه معتبر کولو لپاره د داسې کینو بیا هم غلط خبره ده په دواړو لحاظ باندې بالکل دغه د چې کوم عمل دی نو دا غلط عمل دی پکې ځای نشته د یار یعنی مطلب دا دی چې اگر رحمان بابا وی کنه چې غیر مینې د پزله باندې انبار کړی نه نباسي په کعبه کې بوتان ولې اوه هاي ډېر خډک او چې د پزله د پزله کې چې کوم دی غیر مینې ده کنه په د پزله کې اړو د یار مینې شته نه بالکل نو چې د یار مینې پکې نشته نو خامخاو په بوتان دي کنه د بوتانو مینې پکې ده نو دا عمره شیخ ته چې کوم د رحمان بابا په مختلفو اندازونو کې دا سټایل دی دا همدغه شی دی پکې ځای نشته د یار ځکه چې مطلب دا چې د خپل ځان د صفت نه ډک شنو بیا په یاد لپاره ځای د کوم ځای لرالو بالکل او دا سې ډک د نیکونه ډک د مړو خار لکه ډک د مړو خار مطلب دی چې خار خو ډک دی خو د مړو نه ډک دی د مړو نه ډک دی پیدا نشته یعنی مطلب دا دی چې پراته خو دي انسانان پراته دي خو هغه کې نه روح شته نه پکې ساس شته او نه پکې تش لاشونه دي کنه بالکل نو دغه سې د نیکه چې کوم دي په دې کې روح نشته بالکل په دې کې څه ژوند نشته دا داسې نیکه دي چې د صرف خلکو ته د خیالو لپاره او د نمایش لپاره دغه نیکی کوي نو دا داسې دا لکه چې مړې پروت وي پای کې سانوي دا یو داسې خار دی چې د لری نو ته ګورې نو سړی پراته دي خو چې ورنږدې شي نو هغه مړي وي نو لکه د نیکه دا مثال چې کوم دی دا د مړي دی یعنی مطلب دا چې په دغه هیڅ ژوند نشته دا د خدای په در کې قبول نیکه نه دی بالکل دا مړ عبادت دی بالکل دا سې ډکه د نیکونه لکه ډک د مړو خار او دواړه سترګې د ډندې دي د بل دواړه سترګې د ډندې دي د بل د ځان خوینه اخ یعنی مطلب دا ټول متواتر او خبره ده کنه یعنی مطلب دا چې خپل ځان باسره ویني بل څوک نه ویني کنه بالکل او بد ته ډیر خخکاری وي هغه ډیر زری وي او خپل بد ته د ولو منځ دی کنه بالکل پښتانه وي کنه خپل بد وي د ولو منځ دی بالکل او ته نخکاری او د خپل بد ته نخکاری او د بل سړي کوم معمولی دا هغه شیخ ته کنه چې مطلب د پلاس کې تسبیح او سپینې جامې چولې وي او دا او دغه چې کوم دی خلکو ته داسې ښکاري چې دا خو دنیا بزرګ دی که نه خو چې ورنږدې شي د ده نه به نه د علم خبره واورې بالکل نه به ته نه د سړیتوب خبره واورې د ده ټول عمل چې کوم دی د ټولې خبرې چې کوم دي د هغه نه ډکې وي د نفرت نه ډکې وي او د بل د انسانیت د نفرت نه ډکې وي نو دا بالکل ډاکټر سترګې د ډندې د بل د ځان خوینه او بل آینه کې ځان ته تل آینه کې ځان ته ګوري د یار نویني سنگار ډاکټر صاحب هم د دې شعر نه به شروع کې پر راتلونکي پروګرام کې چې تل نه کې ځان ته ګوري خو د یار نویني سنگار خو ګوریدونکو زموږ د پروګرام وخت بالکل ختم دی ما لازمه پروډوسر نه اتصال له اجازه راکې په لوی لمسپارو خشپه درته غواړو زخو شرابیم شیخت سراسر جان کړه ورته غزل دې کشک ماد ځان پران کړه زخو شرابیم شیخت سراسر جان کړه ورته غزل دې کشک ماد ځان پران کړه زخو شرابیم خود زړه درد غواړم په هر یوه مذهب کې زه خو د زړه درد غواړم په هر یوه مذهب